دلته راځه. ها سرجي څه خشم درلې؟ دا اوس چای دې ستا ماله راوړې؟ ما درته وویل میټه کم چای راوړه، زه شوګر یم. دا اوس چای دې ستا راوړي دي؟ سرجي معذرت غواړم، کېدای شي ما د بل چا کپ تاله راوړې په غلطي باندې. چې زه چې بیماره سم ستا معذرت بیا ماله په ګټه راځي؟ سرجي زه یوه خبره درته کوم، ته د شوګر زه ډېر وېرېږم، ډېر بد اسم کېږي. نو ولې به نه وېرېږم؟ خو بیماري ده. هېڅ له بیماري وېرېږي، له شوګره وېرېږي، ولې له خدای نه وېرېږي سر؟ څه مطلب د دې خبرې؟ سرجي زما مطلب دا دی چې دا ټیم ستا د ډفټۍ دی، ته دلته ناست یې، له خدایه نه وېرېږې، دلته چای کوې، ډفټۍ نه کوې، له شوګره وېرېږې، ته باید له خدایه ووېرېږې، دغه ذاته ووېرېږې چې دا شوګر یې پیدا کړی دی، حلال یې حلال کړي دي، حرام یې حرام کړي دي، ته باید له دا کوچنۍ بیماري نه ووېرېږې، د هغه له ذاته ووېرېږې. زه په خپل ځان پوره خبره یم، زه له هر څه زه پاک یم، له هر څه زه صفا یم. سر ستا به دا خیال وي چې زه په دفتر کې ناست یم، په ما هېڅ څوک نه دي خبر. ته چې څه په دفتر کې کوې دا ټوله دنیا خبره ده چې ته په هر شي کې کمیشن اخلې. زه ستا دپاره یم سر، ته باید پر حقه لار روان شې، په سمه لار روان شې. خدای دې وکړي زما خبرې پر تا بوجه شوې نه وي. ویره لالا پکار ده، د شوګره نه ده پکار. ایله پردي کوپونه له مځکې مه وله، سمه ده؟